له اوبو څه زده کولی شو؟ اوبه د الله تبارک وتعالی له هغو مخلوقاتو څخه دي چې د ژبې په نشتون سره سره موږ تاسو ته لوی درسونه راکوي، خو یوازې د عقل او بصیرت خاوندان دي چې دغو درسونو ته یې پام ور اوړي او خپل ژوند پرې رغوي. زما په اند اوبه موږ تاسو ته څو بېلابېل پیغامونه راکوي. لومړی دا چې اوبو ته چې وګورې روښانه وي او هماغه څیره چې پکې ښکارېږي هغه درته وړاندې کوي. د دې معنا دا ده چې انسان هم باید یوازې یوه څیره ولري، یعنی په بیلو ځایونو کې په بیلابیلو څیرو بدل نشي. او د اسلام په تعلیمو کې چې وګورو، هغه کس چې په بیلابیلو ځایونو کې په بیلابیلو څیرو ځان ښیي، ظاهر او باطن یو نه وي، هغه ته منافق ویل کیږي. نو راځئ هغه ریښتونې روښانه طبیعي څیره له اوبو څخه زده کړو. دویم درس چې اوبه یې موږ تاسو ته راښودلی شي هغه دا دی چې اوبو ته که پام وکړو څومره چې ژورې وي په هغومره اندازه اوبه نرمې وي، هیڅ غږ نه کوي. خو څومره چې اوبه لږ وي او له پاسه راتویېږي د آبشار یا ځړوبي په توګه، هغومره یې غږ زیات وي. خو که چیرته وګورو اوبه چې په یو ځای کې ډنډ ولاړې وي، ژورې وي، غږ یې نه وي خو قوت یې ډېر زیات وي. دا موږ تاسو ته راښیي چې انسان هم باید هر څومره چې عقل یې زیات اوسیږي، درایت یې زیات اوسیږي او ژور فکر او تعامل ولري، په هماغه اندازه یې شخصیت متواضع، خاکساره او نرم دی. خو هغه کسان له بده مرغه چې دغه نیک خصوصیات نه لري، هغوی په لوړه غږیږي، چغې وهي، په داسې حال کې چې اصلي ظرفیت یې هیڅ شی دی. نو موږ تاسو ته بویه چې نرم شخصیت ولرو او ژور فکر او تعامل ولرو او خاکسار اوسي. دریم درس چې اوبه یې موږ تاسو ته راکوي هغه دا دی چې اوبو ته که ځیر شي، په ساعتونو ساعتونو اوبو ته وګوره، خو له ډېرو نرمو څپو او موجونو پرته نور لوی غږ به ته ونه ګورې. دا په دې معنا چې انسان هم ښه انسان هغه انسان دی چې که په ساعتونو ورسره کینې هم د هغې څخه به یوه ځپونکې او آزار ورکوونکې خبره وانه ورې، بلکې همیش که غږیږي هم مسکا به یې په خوله وي، نرمې، خوږې او مثبتې خبرې به کوي چې له هغه سره انسان انګیزه اخلي. نو راځئ له اوبو څخه دغه 3-4 درسونه زده کړو او په خپل ژوند کې عملي کړو. ډاډه یم چې یو ښه ژوند به ولرو انشاءالله.